السلام علیکم قدرمنو ملګرو، نن تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې دا معلومات واده د شپې په باره کې دي، ځکه چې زیات خلک د واده په شپه باندې یو درې داسې لوی غلطیانې کوي چې د دغه غلطیانو د وجې د دوی زندګي بربادېږي، دوی ته ډېر لوی مشکلات په آینده ژوند کې پیدا کېږي. تاسو هم د دې غلطیانو نه ځان وساتئ. دغه غلطیانې کومې دي تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریکوم، نو مهرباني وکړئ موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. د واده په شپه باندې عموماً د هر زلمي په ذهن کې دا خبره وي چې هغه خپلې کمرې ته ننوځي او خپلې مېرمنې سره کوروالی وکړي، خو دې کې څه داسې غلطیانې د انسان نه کېږي چې بیا ټول عمر په ژړا باندې ژوند تېروي. اول خو چې کله یو سړی یو هلک واده وکړي او خپلې کمرې ته ننوځي، نو کار ده چې اول ذکر اذکار وکړي، لمونځ وکړي، بیا د هغې نه پس ګپ شپ ولګوي. خو چې کله د کوروالي تر حده رسي، نو په دغه وخت کې داسې یو خبره مخې ته راځي چې زیات ځوانان زلمي فکر کوي چې د ښځې د شرمګانه وینه راوتل ډېر ضروري دي. قدرمنو دوستانو، دا خبره بالکل ډېر خلک کوي، خو په دې خبره کې یو فکر کول پکار دی چې عالمان نن سبا داسې خبره کوي چې دغه وینه راتلل یا نه راتلل د پاکۍ یا ناپاکۍ کوم دلیل او ثبوت نه دی، ځکه چې زیات خلک فکر کوي چې که دغه وینه راشي نو دغه ښځه به پاکه وي، او که دغه وینه رانشي نو دغه ښځه به بدکاره وي یا به یې د مخکې نه بدکاري کړې وي. نو دغه ته ډېر زیات فکر کول پکار دی او په دغه باره کې ډېر احتیاط کول پکار دي، ځکه چې دغه د پاکۍ یا ناپاکۍ سره څه ثبوت نه لري، ځکه چې زیات خلک په دې شپه باندې د دغه کار د وجې خپلې ښځې ته یا طلاق ورکوي یا دومره حد ته ورسي چې هغه ووژني. نو په دې باره کې ډېر احتیاط کول پکار دي. دویم یو لویه غلطي دا ده چې زیات خلک د واده په لومړۍ شپه باندې خپله ښځه هسې ووهي وټکوي چې دا ویروي، خو دغه هم زیاتی دی، ځکه چې هغه هم د چا لور وي. نو د واده په شپه باندې چې هغه ستا کور ته راغلي، نو دومره ظلم په دې طریقه وهل نه دي پکار، ځکه چې داسې کار خلک ځناورو سره هم نه کوي. او دریم قسم غلطي چې هغه د واده نه وروسته اکثر خاوندان کوي، هغه د کنځلو ده، چې زیات خاوندان خپلې ښځې ته مور پلار کنځي او داسې ظلم کوي. نو داسې نه ده پکار، دا انتهایي ظلم دی، زیاتی دی. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي. ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت